دا یو ورو سوال کړی دی چې زه سکوټر چلوم او په هغې کې ماهر یم او دا چلونه پې کوم کوم چې دا هلکان کوي کله په یو ټیر کول کله یو شن کله بل شن سوال زما دا دی چې آیا دا کار په شریعت کې حرام دی که چې بعض خلک وایي مې کوه نو صحیح ده نقصان خو پکې وایي ما ته شته خو شریعت یې حرام ګڼي دا سوال دی ډېر او ډېر ښکلی سوال دی الجواب یو مسلمان له دا خبر یادول پکار دي چې د ده عمر چې دی دا محدود عمر دی یو خاص عمر دی الله لیکلی دی دپاره او د دې عمر نه چې ورځ تېرېږي ته قبر ته نږدې کېږي چې ورځ تېرېږي ته قبر ته نږدې کېږي او بیا په آخرت کې به تا نه د دې هر څه تپوس کېږي مشهور حدیث دی د ابو برزه الاسلمي رضی الله عنه سنن ترمذي کې شتي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه دیو بنده قدم د الله د خوا نه نشي خوځېدی د قیامت په ورځ چې څو پورې دې تپوس د عمر نه شوی چې عمر دې په څه کې خاورې کړی ځواني دې په څه کې لګولی دویم سوال دا دی درېیم دا چې مال دې د کوم ځای نه ګټلی په کوم ځای کې یې لګولی څلورم دا چې علم چې دې کړی و په هغې دې څومره عمل کړی یو خو دا خبره یاد ساتل پکار دي ټولو ځوانانو ده ځکه دا کارونه اکثر ځوانان کوي او بعض مشران پکې ککړه شوي دي شتي پکې شتي بعض مشران چې کله هغه خپله مشرتیا پرېږدي او د ځان نه قمقل جوړ کړي دیم بیا د وړو کارونه کوي لګي دې ټولو ته زه دا یم چې اول خو دا خبره یاده که دویم دا یاده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا ضرر ولا ضرار امام ابن ماجه دا حدیث راوړی نه به ځان له نقصان ورکوي نه به بل له ورکوي الله وی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه خپل لاسونه هغه ځای ته مه اچوئ چې ستاسو هلاکت پکې که سیکل دی که سکوټر دی که موټر دی که هر شی دی دا نن سبا چې دا هلکان دا ځوانان دا موټرې ته وایي دا ګاډي ته وایي او سکوټر په یو ټیر چلی او کله چې کوشي روان کړی او کله په بل سکوټر ناست او دا بل یې روان کړی او څه چلونه کوي کله په سیکلو دا چل کوي دا ټول ناروا کارونه دي ناروا ولې ناروا دي بدن ته نقصان دی دنیا خلق د دې ځله سمړه شي دنیا ناول نقصان خدا شو اوله وجه چې حرام دی بدن ته څه دی نقصان دی دویم د مال ضایع کول دي د سکوټر خرابول دا ګاډی دا سیکل یا بل څه شي دا خو مال ته نقصان ورکول دي مال ضایع کول د دین هم شریعت منع کړی ته به د مال هم خیال ساتي او د خپل ځان هم خیال ساتي او درېیمه وجه د خلکو یرول دي یو سړی په لار روان دی ښه په ارام ښکلی خپل ګاډي کې روان دی او بل راغی ګاډی داسې وباسي او داسې وباسي او تاوی را تاوی په دې یره رالګه یره پرې راله یو مسلمان دی ویره یو مسلمان دی ګډوډ کو او کیدی شي داسې ډېر شوي دي اکسیډنټ وشي دی خو پکې په خپله سر کېږي ګاډی هم د دې تباه شي او دی هم پکې ختم شي بل ګاډی یو نه څلور پنځه ګاډي اوسه نور تباه کړي او په هغې کې به خلک مړه شي دا ټولې خبرې چې را جمع کړي اوس به مې یو سړی چې په دې کې شک که یو سړی سیکل چلی سکوټر چلی د دې دپاره خصوصا سیکل خلک دې دپاره ډېر چلی چې زه یعنی دا بدن مې روغي ورزش کومه دا خپل بدن مضبوطومه هېڅ خبره ده دې نه خو شریعت ته نه یې منع کړی خو دا چې تاوی را تاوی او کله پې غرونو ته خیجي او کله دیوالونو ته خیجي او کله په وړو ته خیجي او کله څه کوي کله څه کوي نو داسې دي دا ناروا دي والله اعلم او دا م یاده ساتئ چې مشرانو له نه دي جایز چې کله هغوی د خپل بچي نه خبرې چې دی دا کارونه کوي په ګاډي باندې او په سکوټر باندې او په سیکلو باندې نو بیا نه دي جایز مور پلار له چې دی بچي له دغه څه والي ځکه دی ورسره به کوم بیا شریک دی والله اعلم